ملګرو د نن ویډیو چې دا نه دا مشهور پښتانه هغه پښتانه چې هغه د خپل لوکیلیټي نه د خپل لوکل ایریا نه بهر نوم ګټلی دی هغه پښتانه چې هغه انټرنیشنل لیول باندې نوم ګټلی دی د ملک په نېشنل لیول باندې نوم ګټلی دی یا د پښتونخوا په لیول باندې کم از کم نوم ګټلی دی نو د مشهور پښتانه چې کوم دي نو په دې باندې به ویډیوز جوړو نو هغه به داسې طریقې سره جوړو چې ډسټرکټ وایز به جوړو نو د هغې نه به موږ ته دا دوه فایدې وشي چې یو خو موږ ته چې کوم زموږ خپل هغه سکسسفل خلک دي چې د هغې نه موږ له خبرېدل پکار دي نه هغه به موږ وپېژنو او بل چې ډسټرکټ وایز وي نو موږ به ضلع په ضلع باندې وپېژنو نو موږ ته به پته ولګي چې دا څوک د سوات دی څوک د مردان دی څوک د بنو دی څوک د ډیای خان دی نو دا به موږ ته پته ولګي نو د دغې سیریز نن دا لومړی ویډیو ده او هغه شخصیات پېښور دي چې د پېښور کوم هغه وتلي خلک دي چې هغوی په خپل میدانونو کې نوم ګټلی دی نو پېښور خو موږ تاسو ټولو ته پته ده چې زموږ د ټولو ښار دی او د پښتونخوا دارالحکومت دی یو وخت کې دا د وسطي ایشیا دروازه به ورته وي او یو لوی تجارتي مرکز و چې کله د لومدي تجارت شروع شو د سمندر په لاره باندې ټریډ سیوا شو نو به هغه وخت کې بیا ظاهره خبره ده چې کوم بندرګاهي ښارونه وو نو د هغې اهمیت لږ سیوا شو او چې د اوچې کومې لارې وې د هغې اهمیت لږ کم شو او څه خو په تېر وخت کې زموږ د افغانستان د حالاتو د وجې نه چې هلته کې جنګ دی امن نشته او زموږ خپله دلته کې چې دا کوم دهشتګردۍ دا لهر تېر شو د هغې د وجې نه زموږ هغه اهمیت لږ کم شو مسلې دي نو ویلی شي چې د سیپیک او د دې کیسو د وجې نه به یو پیرې ته بیا انشاءالله په مستقبل کې پېښور بیا خپل چې روک شوی او بایللې مقام یې هغې ته به رسي نو انشاءالله رسي به پېښور په هر دور کې ډېر غټ غټ خلک پیدا کړی دی نو دغې غټو خلکو کې سردار عبدالرب نشتر چې د آل انډیا مسلم لیگ چې کوم نو د هغې غړی و او په 1946 کې چې کله الیکشن وشو او د هغې نه پس د انډیا مرکزي حکومت جوړ شوی و نو د هندوستان هغې مرکزي حکومت کې سردار عبدالرب نشتر وزیر مواصلات نو وزیر مواصلات صرف د پاکستان نه ځکه چې پاکستان لا نو جوړ بلکې د ټول هندوستان نو غټه خبره ده ورسره جنرال یحیی خان نو جنرال یحیی خان موږ تاسو ټولو ته پته ده چې 1965 کې د ایوب خان د پس د پاکستان د فوج دویم مسلمان آرمی چیف و هغه ټیم به ورته کمانډر ان چیف وي او بیا چې کله ایوب خان اقتدار نه استعفا ورکوله نو د پاکستان دی آرمی چیف ته اقتدار په حواله کړو او د پاکستان یو آمر ملټری ډیکټیټر هم پاتې شوی دی حکمران هم پاتې شوی دی خو د بده مرغه د په دور کې پاکستان دوه ټوټې شوی نو د هغې وجې نه دی نن په خوټو ګومان دي نه یادېږي ارباب جهانګیر د پېښور مشهور ارباب خاندان سره تعلق لري او د پښتونخوا پخوانی وزیر اعلی دا کشان هم د دې خاندان ارباب عالمگیر اوس پاکستان پیپل پارټۍ په دور کې د یوسف رضا ګیلاني د کابینې حصه او د وزیر مواصلات عہده ورسره وفاقي وزیر فرات الله بابر چې ټول عمر په پاکستان پیپلز پارټي نه د سټوډنټ د لایف نه دی سره دی او پالیټکس کې دی په مرکزی سطح باندې همیشه سیاست کړی دی او څو پیرې ته مرکزی کابینې ایسه پاتې شوی دی وفاقي وزیر هم پاتې شوی دی او د 2008 نه تر 13 پورې د صدر زرداری صدارتي ترجمان مو او د دې علاوه نن سبا پی ټی ایم کې هم دی نو اکټیو دی او بل پېښور چې ذکر کیږي د بلور خاندان ذکر ونشي د پېښور په سیاست کې څنګه باندې کمپلیټ شي بلور خاندان دی چې د پاکستان لپاره د پښتون ولس لپاره د پېښور او پښتونخوا لپاره د هغې قربانۍ د چا نه پټې نه دي څو شهیدان یې ورکړي دي وینه یې ورکړې ده مینه یې ورکړې ده خلکو له نو دغه بلور خاندان چې دی نو هغه غلام بلور دی که بشیر بلور دی که شبیر بلور شهید او که هارون بلور او که سمر بلور دا اوسو نو دا ټول په خپل ځای باندې اهمیت لري تیمور خان جګړه چې اوس په صوبایي وزیر دی نو دیم د پېښور دی د سکواش په دنیا کې د گیم په دنیا کې د سپورټس په دنیا کې هم پېښور د جانه کم نه دی او پېښور څه کې چې د پېښور یو نوی کلی هغې ته به چې کوم دی نو هغه په ټوله دنیا کې خلکو د سکواش ته به پېژندلی دی او د ستاسو د پوهې لپاره به زه د کرکټ ته مثال درکړم چې هاشم خان ته د سکواش بریډمین وایي او جهانګیر خان ته د سکواش سچن ټنډولکر وایي نو دا په اصل کې د بریډمین او سچن ټنډولکر نوم غټ کلاړیان هاشم خان هغه سړی و چې هغه لګاتار سوره پیرې ته برټش اوپن ګټلی و او برټش اوپن باندې سکواش ورلډ کپ و او بیا چې کله په سکواش کې ورلډ اوپن شروع شو نو بیا جهانګیر خان ته ټولو نه زیات ګټلی دی نو هاشم خان د دې نوي کلي پېښور و اعظم خان چې د ورور او هغه هم چې کوم دی نه برټش چیمپین پاتې شوی دی هغه هم دغه شان جهانګیر خان و جهانګیر خان په ټوله دنیا کې په ټولو ګیمونو کې د ټولو نه کامیاب سکسسفل پلیئر دی او دا ټول لکه دا ټوله دنیا کې جهانګیر خان صرف
سکواش خلک نه ټول هر سپورتس ایونټس والے چې کوم دي هغه جهانگیر خان پیژني یو لیوینګ لیجند دی نو جهانگیر خان او هغه لاس پیری د مسلسل برټش وبن غړلې کنه 555 میټونه وی مسلسل غړلې دي 15 کال ناقابل شکست پاتې شوی دی نو په دمانه به یو ویډیو مو چې ډیر زیات دغه کمی کامیابی دي جانشیر خان هغه سره او چې هغه جهانگیر خان لبیا لکه رستو شکست ورکړی دی کنه او دا غنه نو لکه یو دور کې د هاشم خان او اعظم خان په منځ کې په فیملی افیر به ورته وی د فیملی په منځ کې چې کوم نه سکواش د ټولو نه غټ ایونت مقابله کیږي کارسو کې ګټي ټرافي په خبر ته راځي نو دا بیا د جهانگیر خان او د جهانگیر خان زمانہ کې بیا یو پیری ته داسې وشو چې ټرافي کار چګټله ټرافي ور پاکستان وا ټرافي ور به خبر وا عامر اطلس خان اوس چې کوم دنه پر کلاړیانو کې هغه یو خو کلاړی دی د سکواش او انټرنیشنل لیول باندې د کرکټ په دنیا کې عمر ګل یو لیجند دی هغه ټکریک د پیښور دی د کشان ارشد خان او یاسر حمیدو او محمد رضوان دا اوس چې کوم پلیئر دی او کامیاب پلیئر دی موږ تاسو ټول ته پته را د دین علاوه په نورم د کرکټ د دنیا د پیښور نمونه شته خو هغه داسې ډیر دغه نوم ماوي دوره به تفصیل نشو غوړې اوس کړه ادب دنیا د رزونو کې صرف عبدالرحمن بابا په ذکر کو دا نور پریږد نوم به خبر لدا ډیره ده رحمان بابا د پښتو ژبې د ټولو نغټ نوم خو نه دی غټ نوم خوشحال خان دی خو په دویم نمبر دی خو په مقبولیت کې ټاپ دی نو رحمان بابا داسې به سوګي په پښتنو کې چې رحمان بابا یو شعر ورته نه یاد او کني یاد ورته نو دا د دې سړي کمزوري ده رحمان بابا نه رحمان بابا شعرونه په پښتنو کې متلونو په تور باندې مشهور دي پترس بخاری اوس ګوري د اردو د لټریچر څومره غټ نوم دی پترس بخاری یو لوی یو سکسسفل سفیر مو نه امبیسډر ډیپلوماټ چې هغه په اقوام متحده کې د پاکستان مستقل مندوب نو دا هغه او چې ایچسن کالج اون د کې کالج هغه پرنسپل یو لوی پرسنالټي و پترس بخاری هغه باندې یو ویډیو کو پترس بخاری هم د پیښورو او خاطر غزنوی د اردو د لټریچر غټ نوم دی خاطر غزنوی دی مو اسماعیل ګلجی یاد وساتئ چې ټول پاکستان بلکې د ټول سب کانټیننټ د شمار یو سو پینټران مونږ راوځو نو په هغه شمار یو سو کې د ګوتو په شمار کې بدریو کې سلورو پینځو کې د ټولو جنوبي ایشیا د اسماعیل ګلجی به وکي او اسماعیل ګلجی د تاسو ته معلومه چې وایټ هاوس وانت کې او د برټش پارلیمنت هاوس وانت کې زایونو لږ کوم نه د هغه په وینا باندې پینټینګ تیار کړی سو انټرنیشنل لیول باندې هغه فیم انجوای کړو او سبت بدقسمت خلکو په کراچۍ کې قتل کړو ډاکټر ظهور اوانو چې ډیر عمر یې کوم نه اخبار لا د کالم نگار په تور کار کړی دی بیا دغه کلمونو چې کوم نه 25 غنټه په نوم باندې کتابونه چاپ کړی دي او یو لوی مصنف اتر مو پروفیسور پوهه سره ډیر ډاکټر ظهور اوان او ثانیه نشتر دا اوس عمران خان په حکومت کې کوم دي ثانیه نشتر وا ثانیه نشتر یو موږ ورته هیومن رائټس او ویمن رائټس او د سوشل رائټس اکټیویسټ هم ویل شو په خپل فیلډ کې ډیره کامیاب راو ډیر نمونه لري انټرنیشنل ایوارډز هم ګټلي دي ثانیه نشتر او ډاکټر عبدالرحمن چې د رحمان میډیکل انسټیټیوټ ار ام آی چې د غبانی او یو انټرنیشنل لیول باندې اوچت ډاکټر دی عبدالرحمن پېښوري چې کوم دی نو ټرکیش امبیسډر او ټرکیش امبیسډر دا مطلب نه چې د پاکستان سره و په ترکی کې سفیر نه دا هغه سړی چې دی لکه ترکی ته تللی ترکی کې سټیزنشپ اخیستلی او بیا په ترکی کې دومره کامیاب شو چې هغه خپل امبیسډر جوړ کړ نه دی د ترکی له طرف نه چې کوم نه څو ملکونو کې امبیسډر پاتې شوی نو پردي ملک کې د دومره غټه سوکای پورې تلل سکسس دی د شوبیز د دنیا را ګوري ځکه څنګه اوس مونږ وو چې سکواش کې هاشم خان او جهانگیر خان متکشن کبه دغه کې رازونه د پښتو لټریچر کې عبدالرحمن بابا نه اردو لټریچر کې پترس بخاری نو سوچ کوي چې په شوبیز کې لکه دلیپ کمار هم سړی او شاروخ خان هم سړی په خبره زرخیز ازما کړه دلیپ کمار به دا کړی یوسف خان نوم ولته کې لاړو بالیوډ د ټولو نغټ جوړ شو او بیا د شاروخ خان پلار د دلته نه لاړو او هغه کینګ خان پیدا کو هغه د بالیوډ د ټولو نغټ دی نو صرف دا نه کنه لکه کله بالیوډ د ټولو نه غټه فیملی مونږ راوځو کنه چې هغه د انډین فلم انډستری دا ټولو نه زیات کامیاب اداکاران ورګړي دي ناغا کپور فیملی دا او پریتوی راج کپور چې کوم نه دی د پیښور سره یو هی باندې پېښوري او هغه پیښور نه چې کوم نه لته کېتلو او رنبیر کپور او کرینه کپور چې دین دا د هغه سلورم جنریشن د دغه فیملی چې داسې کامیاب او سکسسفل خلک یې ولور کړی رج کپور شو او بیا ششي کپور رشي کپور او بیا بسلورم جنریشن کې داکا رنبیر کپور او کرشما کپور او کرینه کپور پوری
دغه شان چې کوم دی نه پاکستان په لیول باندې موږ ګورو نه کبیر خان نه کبیر بس وکینګار وکي کنه د اردو ډرامو کې او کبیر پاکستان د پی ټی وی د رومبای ډرامې هیرو مو نو کوي او فردوس جمال دی دغه خلکو مو دی پیدا کړی او د پښتو موسیقۍ لای مجبین کسل باش کوم ته کې کوم دی نو موسیقار ور کړی وا ګلوکار ور کړی وا نو دا د پیښور شخصیت چې دي دا راغی ذکرو خو زه ګورې تاسو ته دا وایم چې د ویډیو اخره کې زه دا اکنالج کوم چې دا لیست چې دی نه دا کمپلیټ او مکمل نه دی نو که چېرې تاسو ما ته په فیډبیک کې په کمنټس کې دا لیکئ چې فلان کې د نه پاتې شو ډینګلې د نه پاتې شو دا بالکل مکمل نه دی او نه موږ مکمل کولی شو کوشش وکړو چې نور څه پکې راولو د الله په امان